ام سلمة رضي الله عنها رواية بصحيح بخاري سے مسلم کی أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا. رسول صلى الله عليه وسلم قسم خوړلو چې زه به کور ته یوې میاشتې لپاره نه راځم. کله چې خپلو بیبیانو نه خفه شو په څه خبره باندې نو قسم یې وخوړو چې زه به کور ته یوه میاشت نه راځم. دا د سزا ورکولو یو طریقه ده او د ښځې دپاره دې نه بله غټه سزا کمه وه او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو دپاره دې نه بله غټه سزا کمه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم بهر ناستی میاشت. دا د درنو ښځو دپاره غټه سزا ده چې خاوند هغې سره ورانه کړي او ځکه الله په قرآن کریم کې دا یو طریقه ښولې ده چې کله زنانه د خاوند اطاعت نه کوي نو اولنۍ مرتبه دا د علاج چې ته به یې پوه وکړې په طریقه که نه کېده نو بیا به ته په طلایي کې ځان جدا کړي. دا په طلایي کې ځان جدا کول دا د درنې ښځې دپاره او د مؤمنې او مسلمانې ښځې دپاره د لویه سزا ده ځکه چې کله ښځه دینداره ښځه پوه شي چې زما دا خاوند ما سره خبرې نه کوي او ما ته نه ګوري نو د دې سره لوی غم پیدا شي او کوشش کوي چې کومې کوتاهیانې دي کې دیاتې شوي دي هغه بیا ونه کړي. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې هجرت یې وکړو جدا شو دغه انسان نه چا نه چې خفه دی ولې ته جدا شو ادب ورته ښیي زورونه ورکوي سزا ورکوي دغه کار چې کوم کار هغه کړی